چې کعبه زمونږ یو ده، کلمه زمونږ یو ده، سجده زمونږ یو ده، عقیده زمونږ یو ده. چې کعبه زمونږ یو ده، کلمه زمونږ یو ده، سجده زمونږ یو ده، عقیده زمونږ یو ده، پاک سبحان زمونږ یو دی او قرآن زمونږ یو دی. چې دا ستا ژبه پښتو ده او زما ژبه پښتو ده. چې ته هم یو مسلمان یې او زه هم یو مسلمان یم. چې ته هم یو مسلمان یې او زه هم یو مسلمان یم، نو زمونږ په دې منځ کې دا نفرت آخر په څه دی، بغاوت آخر په څه دی؟ ته زما د سر دشمن یې او زه ستا د سر دشمن یم. ته زما وینو ته تږې او زه ستا وینو ته تږې. دا ټول خلک ښه پوهېږي، داسې نه چې نه پوهېږي. دا ټول خلک ښه پوهېږي، داسې نه چې نه پوهېږي. خو یو څو کسه پیدا دي په دې کار باندې لګیا دي، بس نفرت خورول غواړي، بغاوت خورول غواړي. دا ټول خلک ښه پوهېږي، داسې نه چې نه پوهېږي. خو یو څو کسه پیدا دي په دې کار باندې لګیا دي، بس نفرت خورول غواړي، بغاوت خورول غواړي. مونږ یو بل سره په جنگ کې او په وینو مخرنګ کې د دوی ښه سینه سړه شي، زمونږ ورونه پکې مړه شي. د دوی ښه سینه سړه شي، زمونږ ورونه پکې مړه شي. بدنام ځکه پښتانه شي چې لږ سوچ فکر ونه شي، بس روان په هغه لار شي او ملګری د غیار شي. ترېنه جوړه ځان ځاني شي، عجیبه مسلمانی شي. یو جذبه پکې پیدا کړي، دغه کار ورته روا کړي، یو جاکټ ورته پیدا کړي، خودکش وکړي، ځان تباه کړي. دا توان اخر د چا دی او خفګان اخر د چا دی؟ دا توان اخر د چا دی او خفګان اخر د چا دی؟ زه یو بل دپاره ډال شو، د دشمن مخ ته دیوال شو. د افسر زړګی به ښه شي، د ارمان به یې پوره شي.